مولانا محمد علی جوہر سے رحمت اللہ علیہ اور مولانا ذوالفقار خان گوہر سے رحمت اللہ علیہ ندی یو روری منظومانه روری شوکت علی صاحب داغه نومي داغه نه اخبار والا چې کوم دی نو یو ورځ هغه ته انټرویو اخلي نو هغه ورته وایي چې حضرت ستاسو کشر ورور چې دی مولانا محمد علی نو هغه ځان سره جوهر لیکي هغه مولانا محمد علی جوهر دی او دا بل چې کوم دی مشري هغه مولانا ذوالفقار چې دی نو هغه گوهر دی هغه ځان سره گوهر لیکي نو ته څه نو هغه ورته وایي چې زه شوهر یم وایي زه شوهر یم نو هغه صحافي چې کوم دی نو په دې جواب باندې پوه نه شي هغې کې یو څو صحافیان دي چې صرف په دې باندې پوه شي نو هغې بیا د یو بل نه تپوس وکړي چې یاره ما خو دې داسې تپوس وکړه صرف د مزاح په طور باندې چې یو ورور چې دی هغه مولانا محمد علی جوهر دی بل ورور چې کوم دی نو هغه مولانا ذوالفقار چې دی نو هغه گوهر دی نو ته پکې څه ما ته وایي چې زه شوهر یم نو هغه کم صحافیان چې پوهېدل هغه ورته وایي دا یې تا ته ځکه ووایې چې چونکې د ده عمر دی دې وخت کې 52 کاله 52 سال د ده عمر دی او ده اوس لږې ورځې شوي دي چې د اطالوي یو ملک دی د هغې یو جینۍ سره ده واده کړی دی نو زما یو ورور چې دی هغه جوهر دی بل گوهر دی او زه پکې شوهر یم لکه خاوند یم اوس مې واده کړی دی نو دا یې راته سره مذاق ووایي نو بعض خلک دا چې هغه ډېر زیات تیز وي خو د هغه جواب چې په هغې هغه صحافیان اکثر پوه هم نه شي اکثر مولانا صاحب هم داسې صحافیان ته نه تپوس وکړي نو د هغه په هغه جواب باندې اکثر چې دی نو ډېر خلک نه پوهېږي چې یاره داسې څه ووایي چې خلک پرې پوهېږي نو په هغې کې مفته تېره شوي